د افغانستان کرکټ بورډ د یو شمېر کارکونکو قراردادونه پای ته ورسېدل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې کمښت او کاري برخه کې د غوره کیفیت رامنځته کولو په موخه د دغې ادارې د ځینو کارکونکو قراردادونه پای ته ورسول. د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه او بشري سرچینو د ګډې پریکړې پر بنسټ په دې وروستیو کې د کارکونکو پر تشکیل له سره کتنه وشوه او هغه ټول اضافي کسان چې په تشکیل کې ورته اړتیا نه لیدل کېده د پورته ذکر شوو ستونزو له امله د 43 کسانو قراردادونه پای ته ورسول شول. د افغانستان کرکټ بورډ د بشري سرچینو د مسؤل ضیاء الحق ضیاء په وینا د بودیجې د کمښت او په کاري برخه کې د کیفیت رامنځته کولو په مخه دا ډیره اړینه وه څو موږ دغه ګام پورته کړو. دا چې اوس مهال د بودیجې له کمښت سره مخ یو نو د ادارې پر ځان بساینه او مالي ثبات ډیر مهم دي، نو پر همدې بنسټ مو یاد ګام پورته کړی دی. هغه همدارنګه زیاته کړه د یاد شمېر کارکونکو معاشونه د میاشتې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ او د کال تقریبا 12 میلیون افغانۍ کېږي. د ادارې دغه نوې تګلارې پر بنسټ به دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزې چارو لګیږي چې پر بنسټ به په یادو برخو کې ډیر زر مثبت بدلونونه رامنځته شي. دغه راز د یادونې وړ ده چې د ادارې د پالیسي پر بنسټ په یادو ټولو کارکونکو ته د راتلونکو سپټمبر میاشتې معاش هم لیږل کېږي. نو دوستانو تاسو سره خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.